السلام علیکم، ستړي مشي، وخت مو بخیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ یا قوس شلمه چې د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر له 11 سره برابره ده. او زه رسافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. بایرن طوفان په غزې کې خیمې تر سیلاب لاندې کړي، جګړه، بارانونه او تازه مرګ ژوبله اوښتي. او په ماینمار کې د واکمنې پوځي ډلې لخوا د راخین ایالت پر یو روغتیایي مرکز په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 30 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په جګړې ځپلې غزه کې بایرن طوفان د سختو بارانونو او سیلابونو لړۍ پیل کړې چې له امله یې د زرګونو بې ځایه شوي فلسطینیانو خیمې او تمځایونه زیانمن شوي دي. د فلسطین ملکي دفاع وایي چې د خان یونس په بېلابېلو سیمو کې خیمې تخلیه کړي او بې ځایه شوي کسان یې نسبي خوندي ځایونو ته لېږدولي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیز ویلي چې فلسطینیان د جګړې، لوږې او یخنۍ ترمنځ د نه تمېدونکي بحران په منځ کې یوازې پرېښودل شوي او دا طوفان به د غزې وضعیت نور هم خراب کړي. په همدې حال کې اسرائیلي پوځ د شمالي غزې د جېړې کرښې په سیمه کې پر فلسطینیانو برید کړی چې 2 تنه پکې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. روغتیایي سرچینو ویلي چې د جبالیا په سیمه کې د اسرائیل ځواکونو په ډزو کې یو فلسطینی ماشوم هم وژل شوی. د سیاسي پرمختګونو په برخه کې بیا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سار ویلي د غزې د اوربند د دویم پړاو د خبرو پر مهال به د حماس د بېوسلو کولو له غوښتنې تیر نشي. ورته مهال آیسلینډ د 2026 یوروویژن نړیوالې سندرې سیالۍ څخه خپل بایکاټ اعلان کړی. دا وروسته له هغې چې د سیالۍ تنظیمونکو د اسرائیل ګډون تایید کړ. آیسلینډ په دې اقدام سره د بایکاټ کوونکو 5م اروپایي هیواد شو. سویلي سودان د هګلیګ مهمې تیلو ساحې د خوندي کولو لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړي. سویلي سودان د کورنۍ جګړې د پراخېدو له امله خپل پوځیان د هګلیګ ستراتیژیکي تیلو ساحو ته استولي دي، څو دا مهمه د انرژي سرچینه د جګړې له زیانونو وساتل شي. یاد اقدام د یو 3 اړخیز تفاهم له مخې ترسره شوی چې پکې د سویل سودان ولسمشر سلفا کیر، د سودان د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ ځواکونو مشر محمد حمدان دیګلو حمیدتي برخه لري. دغه ځواکونه وروسته له هغې سیمې ته داخل شوي چې چټک غبرګون ځواکونو د ډسمبر پر 8 هګلیګ ونیو او د سوداني پوځ اړوند سرتیري د پولې هغې غاړې ته شاتګ ته اړ کړل. چارواکي وایي موخه دا ده چې تیلو ساحه له جګړې لرې وساتل شي، ځکه دا د دواړو هیوادونو ته حیاتي او اقتصادي ارزښت لري. په سیمه کې وضعیت هغه مهال لا خراب شو چې د سه‌شنبې ماښام یوې ډرون حملې لسګونه کسان ووژل چې په وژل شویو کې 3 سویل سوداني سرتیري هم شامل وو. ګڼ شمېر سوداني سرتیري او لسګونه ملکي وګړي د جګړې د پراخېدو له امله سویل سودان ته تښتېدلي هم دي. هګلیګ د سویل سودان د تیلو د پروسس ستر مرکز دی چې ورځنی تولید یې تر 130,000 بیلرو رسیږي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو نښتو له امله د تاوتریخوالي بیلګې په نورو سیمو کې هم زیاتې شوي دي. ورته مهال یو یمني خبریال ویلي چې د جنجوید اړوند ځواکونو د هغه 80 کلنه مور د سفر پر مهال درولي او د کورنۍ یو غړی یې تښتولی دی. نوموړي دا کار د فشار هڅه بللې او ټینګار یې کړی چې له خپل دریځه به په شا نشي. په ماینمار کې د واکمنې پوځي ډلې لخوا د راخین ایالت پر یو روغتیایي مرکز په هوایي بمبار کې لږ تر لږه 30 تنو ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 80 نور ټپیان شوي دي. سرچینو ویلي په وژل شویو کسانو کې د روغتون ناروغان او د روغتیا برخې کارکوونکي هم شامل دي چې د پیښې د دروندوالي څرګندونه کوي. د راپورونو پر بنسټ پوځي حکومت دا ډول بریدونه د هغو مخالف وسلوالو ډلو د ځپلو ستراتیژي برخه بولي چې د پوځ پر وړاندې جګړه کوي او په سیمه کې د نفوذ د پراخېدو هڅې روانې دي. د راخین اوسیدونکي وایي جګړې، بمبارونه او ځمکني نښتو ورځ تر بلې زیاتېږي او ملکي وګړي یې تر ټولو ستر زیان ویني. د رویټرز د معلوماتو له مخې دا تازه برید په داسې شرایطو کې ترسره شوی چې له 2021 کال پوځي کودتا وروسته په ماینمار کې کړکېچ لا ژور شوی او راخین د شدید شخړو یو له اصلي مرکزونو ګرځېدلی دی. او وروستی خبر دا چې د ISI پخواني مشر جنرال فیض حمید ته د 14 کلونو د بند سزا اورول شوې. د پاکستان پوځ د استخباراتو د پخواني مشر جنرال فیض حمید پر ضد پوځي محکمې پریکړه اعلان کړه او هغه یې په 14 کلونو بند محکوم کړ. دا په هیواد کې لومړی ځل دی چې د ISI کوم پخوانی مشر په رسمي ډول په اوږدو بند محکومیږي. د پوځ د عامه اړیکو اداره وایي چې محکمې فیض حمید په څو سرغړونو ګرم ګڼلی. له سیاسي کړیو سره غیر قانوني تعامل، له پوځي اصولو
سرغړونه، فساد او د تقاعد وروسته د محرم اسنادو ساتل یې د لګېدلو تورونو مهم اړخونه بلل شوي دي. پر جنرال حمید هغه وخت جدي شکایتونه ثبت شول چې په 2023 کال کې د اسلام آباد د ټاپ سټي د ښارګوټي مالک معیز خان ادعا وکړه چې نوموړي د خپل دندې نفوذ ناوړه کارولې او له ده څخه نغدي پیسې، طلا او نور ارزښتناک توکي اخیستل شوي دي. له نیول کېدو څو میاشتې وروسته پوځ تایید کړي چې نوموړی په سیاسي چارو کې ښکېل و او ویلي چې 2023 کال د مې د 9 نیټې په تاوتریخشن لاریونونو کې د رول په اړه مهم شواهد شته. یاد لاریونونه د پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیول کېدو وروسته رامنځته شوي وو او ګڼو دولتي او پوځي ودانیو ته یې زیان هم اړولی و. فیض حمید په خپله پوځي دوره کې د بلوچ ریجمنټ افسر پاتې شوی، وروسته یې په پېښور او بهاولپور کې د قل اردو مشري هم کړې ده. هغه په 2019 کال کې د ISI مشر ټاکل شوی و. بهرني خبرونه هم دومره د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.